د سترې محکمې د عالي شورا د نوي 1445 هجري قمري کال څلورمه غونډه ترسره شوه. د میدان وردګ ولایت د مرافعه محکمې رئیس د سیدآباد او جغتو ولسوالیو له ابتدایي محاکمو لیدنه وکړه. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د بدخشان ولایت له محاکم او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د زابل ولایت د ښاري محکمې له لوري 9 تنه متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کونړ د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د شیګل ولسوالۍ له ابتدایي محکمې لیدنه وکړه. د کابل د مرافعه محکمې رئیس د کورنۍ چارو وزارت د جرمونو پر وړاندې د کشف او مبارزې له لوی رئیس سره وکتل. د خوست ولایت د مرافعه محکمې نوی ټاکل شوی رئیس د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې لپاره د نوي ټاکل شوي رئیس د معرفت غونډه ترسره شوه. د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې د 393 دوسیو پر حل او فصل سربیره 401 وثایق هم اجرا کړي. د مرکزي زون د تمیز اړوند نظامي منصوبینو دیوان د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې 103 قضیې حل او فصل کړي دي. د بغلان ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت 3 ولسوالیو ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د سرپل ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د جوزجان ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت اداراتي مسؤلانو سره غونډه ترسره کړه. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 443 دوسیو پر حل او فصل سربیره 380 وثایق هم اجرا کړي. د دایکنډي ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 89 دوسیو پر حل او فصل سربیره 280 وثایق هم اجرا کړي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 222 دوسیو پر حل او فصل سربیره 200 وثایق هم اجرا کړي.